نن سبا فیسبوک باندې غیر اخلاقی یعنی خراب ویډیوګان چې دي هغه ډېر زیاتې شوي دي. نو یو خو د هغې نقصان دا دی چې مختلف بیماریان تاسو ته د هغې د وجې نه راتلی شي، او بل نقصان د دې دا دی که تاسو د چا سره ناست یئ او تاسو فیسبوک کوله که دغه ویډیو راشي نو څومره شرمندګۍ خبره وي په دغه ټایم کې، انسان هغه عزت چې دی نو هغه ورسره مجروح کېږي. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته ښیم تاسو څنګه کولی شئ چې دغه ویډیوګانې بند کړئ، بیا به ستاسو په موبایل کې او ستاسو په فیسبوک کې دغه ویډیوګانې نه راځي. ډېره اسانه او خوندوره طریقه ده. نو راځئ ما سره موبایل ته چې تاسو ته دغه طریقه وښیم. د ټول اول به تاسو خپل فیسبوک آی ډي کولاو کړئ. نو دا زما د فیسبوک آی ډي ده، که څوک ما فالو کوئ نو راشئ. صحیح ده. ښه چې کله فیسبوک آی ډي تاسو کولاو کړئ نو بیا سمپلي راشئ لاندې او تاسو به دلته کې راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به راشئ براوزر ته. صحیح ده. دا تاسو کتلی شئ براوزر ته او بیا به دلته کې تاسو کلیک کړئ کلیر، یعنی براوزنګ هیسټري به تاسو ډاټا چې دی نو هغه به تاسو اول کلیر کړئ. صحیح ده. د دې فایده دا شو چې تاسو که د فیسبوک پالیسي دغه ده که تاسو په څه شي کې انټرسټ ساتئ نو فیسبوک هم تاسو ته هغه راولي. صحیح ده. نو اوس چې تاسو ته هلته هر څه ستاسو هیسټري چې هغه کلیر شوه نو اوس به تاسو ته اوس به ستاسو اوس تحقیق کوي به تاسو چې تاسو کم کنټینټ غواړئ. صحیح ده. ښه دویم نمبر کله چې تاسو بیا دې فیلډ ته راشئ او دلته کې تاسو ته کمې خراب ویډیوګانې راځي نو هغه تاسو څنګه ختمولی شئ. صحیح ده. نو په فیسبوک کې د یوټیوب په شان داسې آپشن نشته چې هلته یې ډایرکټ آپشن راکړی چې ته هلته کې کلیک کړې او هغه خراب ویډیوګانې ستاسو نه بندې شي. نو په فیسبوک کې به تاسو بیا د دې طریقې نه کار اخلئ. صحیح ده. نو سمپلي چې کله هم ستاسو ویډیو راغله او خراب او ستاسو خوښه نه وه نو بیا تاسو هغه چې بیا ماته نه راځي نو سمپلي په دې باندې کلیک کوئ. صحیح ده. او اول خو په دې باندې یو رپورټ واهي. صحیح ده. د غلط ویډیو دلته کې تاسو ډېر شی کتلی شئ چې ډېر آپشن دي نو هغه ویډیو مطابق وګورئ، او یا دلته کې مثال په طور هراسمنټ باندې به زه نو سمپلی دا چې دا تاسو کولی شئ د سره تاسو رپورټ وکړئ. صحیح ده. ښه دویم نمبر دا تاسو کتلی شئ سی مور او سی لیس. نو کله چې تاسو غواړئ چې د دې نور هم وګواړئ خو سی مور باندې کلیک کړئ نور به درته هم راځي، خو که تاسو غواړئ چې سی لیس نو بس بیا به دې تاسو ته نور ویډیوګانې نه راځي. بیا به تاسو په 3 یا 4 ویډیوګانې دغه شانتې وکړئ نو بیا په خپله فیسبوک ته پته ولګي چې دغه رقم ویډیوګانې چې دا کس نه خوښوي نو بیا به تاسو ته دغه ویډیوګانې نه راځي. نو دغه اسانه طریقه وه تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ. دا ونه ویډیو کې خوښ شو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان عزت خیال ساتئ. د الله په امان.